سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د سیشنې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل مراد سادات یم او تاسې فلحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ او تاسې د ډیفالټ راوټینګ او همدارنګه سټیټیک راوټینګ په هکله غږېدلي او هغه مو په ښه شکل باندې پای ته رسولی و. نن موږ او تاسې راځو په ډېره مهمه موضوع باندې یو ځلې بیا بحث کوو چې هغه عبارت دی له ډاینامیک راوټینګ څخه. نو په دې بحث وکړو چې ډاینامیک راوټینګ څه شی دی او ولې مهم دی او د دې پرته له ډاینامیک راوټینګ څخه چې موږ سټیټیک راوټینګ استعمالو کومې ستونزې لري او موږ سره د ډاینامیک راوټینګ کې دغه پات یا بیسټ پات څنګه سلیکټ کیږي. صحیح ده، په دې باندې خبرې کوو. ورځو چې ډاینامیک راوټینګ څه شی دی. مخکې موږ تاسې د ډاینامیک راوټینګ پروتوکول په هکله معلومات تاسو ته درکړي او درته مو ویلي چې دا اټوماټیکلی اپریشن ترسره کوي. سټیټیک راوټینګ کې به موږ مینوال اپریشن ترسره کوو. هر یو راوټس به مو خپل راوټر ته راوه او څنګه به مو مطلب مقابل طرف ته راوټس معلومات به مو راوړه او په خپل راوټینګ ټیبل کې مو اچول. صحیح ده، خو هغه څه کوي ډاینامیک راوټینګ څه کوي؟ دا دغه خپل معلومات په بل په راوټینګ ټیبل کې چې اتوماتیکلی صحیح ده برعکس. دلته وګورئ په دې باندې موږ سره ډاینامیک راوټینګ پروتوکول یو پروتوکول په دې باندې رن شوی دی. صحیح ده، او دا څنګه بیسټ پات سلیکټ کیول په دې باندې خبرې کوو. دا څه وایي ګوره، څه وایي یو کین ریچ 192.4.0/40/VME. دا دغه R2 ته وایي، دغه R4 ورته وایي چې ته کولی شي چې دغه نیټورک زما په تر باندې څنګه کړي ریچ کړي. همدارنګه دغلته بیا دغه د R2 R1 ته هم وایي یو کین ریچ می دیس نیټورک. صحیح ده، او دا به دغه R1 به څه وکړي؟ R1 به داسې چل وکړي چې په خپل راوټینګ ټیبل کې به څه شی وکړي؟ په خپل راوټینګ ټیبل کې به د دغه R2 البته R2 معلومات څنګه کړي واچي. لکه دلته وګورئ نیکسټ هوپ آی پی ادرس څه دی؟ 10.10.12.0.2 دی. یا VR10.0.12.2. نو دا به څه وکړي؟ مطلب دغه R1 به په خپل راوټینګ ټیبل کې د R3 معلومات ځان سره څنګه کړي واچي. همدارنګه دلته به R1 هغه ته څه وایي؟ R3 ته به وایي یو کین ریچ می دیس آی پی ادرس. صحیح ده، او دغه R3 به هم خپل معلومات څه شی واچي؟ خپل په راوټینګ ټیبل کې د R1 معلومات واچي. پر سټیټیک راوټینګ کې به موږ د بل راوټر معلومات راوړو په خپل راوټینګ ټیبل کې مو چې خدای یو راوټر بل راوټر ته لیږي. صحیح ده. اوس خبره دا ده که چیرته دغه یو انټرفیس څنګه شي فایل شي کاته شي وش کېږي ستونزه پکې رامنځته شي. کله چې دا فایل شي نو څه به پیښ شي؟ اوس خو الریډي د R4 معلومات په R2 کې در ډایرکټ شته دی که نه؟ نو دلته به څه وي؟ the other router I mean R2 will automatically remove the routes from the routing table. دغه بل راوټر چې کوم یو دی البته دلته R2 دا به څه وکړي؟ د دغه ګیګا ایترنیټ 0/0 معلومات به څنګه کړي؟ اتومات د خپل راوټینګ ټیبل نه څنګه کړي؟ لرې کړي. دا به بیا د هغې خپل پروتوکولونه دي چې څومره وخت هول ټایم یې څومره دی. صحیح ده، او همدارنګه دغه اپډیټ چې لیږي د دې ټایم یې څومره دی. دا بیا خپل وخت انتظار ورته کوي که چېرته بیرته اپ نه شو نو بالاخره به د دغې د R4 معلومات له خپل راوټینګ ټیبل څخه څنګه کړي؟ ریموو کړي او بله لاره به څنګه کړي؟ اوس راځو دلته اوس ما یو بل لینک هم د دوی ترمنځ واچولو. صحیح ده، فکر وکړئ دلته موږ سره اوس څو پاته شو؟ R1 دپاره موږ سره 2 پاته شو. صحیح ده، چې یو د R2 له لارې باید خپل اپډیټس ولیږي او مقابل طرف R2 راوټینګ راوټس معلومات په خپل راوټینګ ټیبل کې واچي، بل طرف ته د R3 طرف ته دی. صحیح ده، نو اوس به دلته موږ سره کوم یو پات دا سلیکټ کوي؟ صحیح ده، اوس دلته د هغه مسله ده، پروتوکول مسله ده او همدارنګه د هغه مسله د میټریک مسله ده.
که چیرته دلته تاسې ریپ استعمال کړی په دې باندې بیا سره غږیږو که چیرې تاسو دلته ریپ استعمال کړی نو هغه میټریک چې دی هوپ کاونټ دی په کومه لاره چې هغه هوپ کاونټ مساوي کم وي په همغې طرف باندې څنګه کوي دغه خپل اپډیټس لیږي صحیح ده. اوس که دلته موږ په دې کې ریپ رن کړی نو د R1 نه چې R4 له اپډیټ سي هم یو مساوي دی مطلب هوپ کاونټ مطلب دا دی چې د راوټرونو شمیر صحیح ده دلته هم د راوټرونو شمیر مساوي دی او R3 نه چې معلومات لیکي هم د هوپ کاونټ شمیر یو دی صحیح ده او R2 لاره چې لیکي هم یو دی صحیح ده. دا خو مساوي چې دا دواړه خو مساوي شو صحیح ده. اوس میټریک مطلب مساوي شو میټریک باندې درته غږیږم صحیح ده دا دواړه مساوي شو نو بیا به ریپ څه کوي په دواړو R2 او R3 په دواړو لارو باندې به څنګه کوي دغه خپل اپډیټس لیږي نیم به هغې طرف ته نیم دې طرف ته ریډونډنسي په شکل باندې صحیح ده. خو که OSPF تا رن کړی صحیح ده یا کوم بل پروټوکول دې رن کړی فرض کړی موږ OSPF رن کړی دی بیا څه کېږي بیا دلته دا کاسټ ته ګوري د کومې لارې چې کاسټ موږ سره څنګه وي کم وي اماغه لاره موږ سره څنګه کېږي اماغه پات موږ سره سلیکټ کړي او دا خپل اپډیټس په لیږه مقابل طرف نه څنګه کېږي مقابل طرف ته خپل لوټینګ ټیبل ورکړي ګوره په دې شکل باندې صحیح ده. دلته کومه لاره غوره کړه ګیګا ایترنیټ 0/0 او لاندې وګورئ فاس ایترنیټ 0/0 او فاس ایترنیټ 0/0 دلته دوه لارې دي په دې باندې فرض کړئ موږ OSPF رن کړی دی صحیح ده او OSPF بیسټ پات سلیکشن لپاره د کاست څخه استفاده کوي صحیح ده. اوس دلته د کومې لارې کاست کم دی تاسو ته ما وایو چې د پروټ پورټ په انتخاب کې هم موږ له کاست څخه استفاده کوله دا هماغې اړوند کنسپټ دی. نو دلته به دا اوس کومه لاره غوره کوي دا به لاره به غوره کوي د R2 طرف ته چې کومه لاره ده دا به غوره کوي او R1 به په خپل لوټینګ ټیبل کې څه شی کوي خپل لوټینګ ټیبل کې بعد د R1 معلومات څنګه کوي ځان سره اچي چې وی 10.0.12.2 خو اوس راځو او لولو یو څه نور معلومات صحیح ده دا ویډیو در سره بار وګورئ دغه میټریک او اډمنسټریټیو ډسټنس باندې ته زه غږیږم صحیح ده چې دا څنګه کولی شي دغه پاث سلیکټ کړي ښه هلته موږ سره اوس ډبل لینکونه یو په ګیګ باندې موږ سره سمبال او بل په فاس ایترنیټ دلته هم موږ سره یو په ګیګ باندې سمبال دی او موږ سره بل په فاس ایترنیټ باندې سمبال دی صحیح ده. خو دغه ګیګ طرف ته هغه څنګه شو کته شو په دې باندې فکر وکړئ چې موږ OSPF رن کړی دی چې خپل پاث سلیکشن په کاست باندې کوي صحیح ده دا یو طرف ته موږ سره څنګه شو کته شو R1 به اوس څه کوي R1 به په خپل لوټینګ ټیبل کې د کوم طرف ته راوټس معلومات اچي دلته تاسو ګورئ ویا 10.0.0.14.2 دلته تاسو وینئ چې دا 14.2 دلته چیرته دی په دغه ټاپالوجي کې سرچ وکړئ دا 14.2 موږ سره په ګیګا ایترنیټ 0/0 او د R3 طرف ته دی صحیح ده. خدای ول انتخاب کا پښتنه دلته ده دې طرف ته لارې ول سلیکټ صحیح ده پښتنه دلته ده ځکه چې دلته دا طرف موږ سره په فاس ایترنیټ باندې څنګه دی سمبال دی د ګیګ طرف ته چې ښکته شو نو مجبور دی چې اوس دا فاس ایترنیټ لاره انتخاب کړي نو هدف دا دی کله چې یوه لاره فایل شي نو بله لاره موږ سره څنګه کوي سلیکټ کوي صحیح ده. خدا موږ سره د ډاینامیک راوټینګ د بیس پاس سلیکشن لپاره یو څه سراسري معلومات اوس ورځو دا مې ځکه درته وویل چې داسې لږ مو ځان خلاص کړم اوس ورځو صحیح لولو صحیح ده. ډاینامیک راوټینګ راوټرونه کولی شي چې د ډاینامیک راوټینګ پروټوکولونو څخه کار واخلي ترڅو نورو راوټرونو ته د هغه لارو یا راوټس په اړه معلومات شریک کړي چې دوی پرې خبر وي یا راوټرز can use dynamic routing protocol to advertise information about the routes that to other routers صحیح ده او همدارنګه دوی له نږدې راوټر سره نایبر ریلیشنشپ جوړوي څو د لارې معلومات ورسره تبادله کړي مطلب R1 له R2 سره جوړي R2 له R3 سره جوړي په همدې ترتیب باندې د ډاینامیک راوټینګ پروټوکولونو په واسطه صحیح ده. دې په هکله مې تاسو ته مخکې معلومات درکړي دي چې EGP او EIGP دغه دوه لوی پروټوکولونه دي او بیا په دې کې د ډاینامیک راوټینګ پروټوکول شامل دی. هغه ډیاګرام د سره وګورئ ښه که یو راوټر څو لارې د یوې ټاکلي موخې یا ډیسټینیشن لپاره زده کړي نو دا به پرېکړه کوي چې کومه لاره غوره ده صحیح ده مطلب که څو لارې ډیسټینیشن ته ولري نو دا به پرېکړه کوي چې کومه لاره غوره ده
او هغه به د راوټینګ ټیبل ته څنګه کوي اضافه کوي. راوټر د لارې د میټریک کاروي ترڅو فیصله وکړي چې کومه لاره غوره ده. ښه ما تاسو ته ویلي وو که چیرته ډیف مطلب زیاتې لارې موږ سره په د یو راوټر نه نور راوټرونو ته موجود وي نو په دې وخت کې به راوټر څه شي کوي؟ په دې وخت کې به راوټر د میټریک په تر باندې فیصله کوي چې کومه لاره غوره ده. صحیح ده؟ یا په انګلیسي کې هم دلته ویلي دي route to decide which is superior route. صحیح ده؟ یا if a multiple routes to a destination are learned, the router determine which route is superior and adds it to the routing table. It use the metric of the route to decide which is superior. صحیح ده؟ low metric is equal to superior. نو هدف دا دی بیا هم درته وایم چې کله موږ سره مختلفې لارې زیاتې لارې موجودې وي د یو راوټر نه بل راوټر ته نو د بیسټ پات د سلیکشن لپاره به دا د میټریک څخه استفاده کوي او لو میټریک موږ سره سپیریور راوټر لپاره استعمالیږي. مطلب چې میټریک څخه استفاده کوي نو دلته به دا بیا میټریک ته ګوري کوم طرف ته چې میټریک کم و هماغه طرف ته به څه شی کوي؟ هماغه طرف ته به دا خپل لار انتخابي بیسټ پات به هماغه سلیکټ کوي او څنګه به کوي په هغې طرف باندې به خپل اپډیټس لیکي. خو اوس پوښتنه دا ده د میټریک په خپله څه شی د میټریک په خپله داسې دی چې د دې په واسطه موږ پات سلیکټ کوو. صحیح ده؟ بیسټ پات سلیکټ کوو چې په هر یو هغه کې پروټوکول کې دا ډیفرنٹ دي. لکه مثلا تاسو فکر وکړئ چې په ریپ کې موږ سره میټریک هوپ کاونټ دی مطلب راوټرونو شمیر دی. کوم طرف ته چې د راوټرونو شمیر کم وي هماغه طرف ته موږ سره بیسټ پات سلیکټ کوي. صحیح ده؟ او همدارنګه په او اس پی اف کې هغه کې بیا موږ سره میټریک چې د کاست دی. صحیح ده؟ که چیرته د کومې لارې کاست کم وي نو هماغه طرف موږ سره بیسټ پات سلیکشن بیسټ پات هماغه طرف موږ سره د راوټر بیسټ پات هماغه سلیکټ کوي. صحیح ده؟ ښه دلته تاسو دلته موږ سره فکر وکړئ چې او اس پی اف رن دی. صحیح ده؟ او اس پی اف موږ سره دلته رن دی او په دغه نیټورک کې موږ سره سو دوه لارې دي د R1 نه تر R4 پورې دوه لارې دي یو R2 طرف ته او بله R3 طرف ته ده. صحیح ده؟ خو دلته دا کومه لاره انتخابوي؟ دلته دا لاره انتخابوي. صحیح ده؟ او دا لاره نه انتخابوي. صحیح ده؟ دغه R1 نه R2 ته لاره ولې انتخابوي او د R1 نه R3 ته دغه لاره ولې نه انتخابوي؟ ځکه چې دلته موږ سره د ګیګا انټرنیټ کاست چې دی موږ سره د فاست انټرنیټ کاست څخه څنګه دی؟ کم دی. تاسو ته ما ویلي وو اوس دې ته میټریک وایي. په او اس پی اف کې موږ میټریک چې ته وایو کاست ته وایو. صحیح ده؟ مطلب خرچه. صحیح ده؟ نو دلته کومه لاره انتخاب کړه؟ دلته R1 چې د R4 ریچ کړي. صحیح ده؟ نو دلته دې طرف ته لاره څنګه کړه؟ انتخاب کړه کومې چې هغه دی انټرفیس ګیګ دی او د ګیګ کاست څنګه دی؟ کم دی. مطلب میټریک لو میټریک از سپیریور. نو میټریک څنګه دی؟ لو. او خپل هغه ته راوټینګ ټیبل ته څه شی واچولو؟ خپل راوټینګ ټیبل ته د همدې طرف راوټر R1 پات څنګه واچول چې وی 10.0.0.12.2. ښه اوس فکر وکړئ که چیرته دا خو موږ سره فاست انټرنیټ 0/2 دی if it's also gig connection 2. ښه که چیرته دا هم موږ سره ګیګ شو او پاس طرف ته هم موږ سره ګیګ شو نو بیا به څه کېږي؟ دواړه سیم شو. نو بیا څه کوي؟ بیا دلته وګورئ راوټینګ ټیبل ته د دواړو کاست دواړه طرف ته پات څنګه کوي؟ ور اچوي. چې دلته تاسې وګورئ چې وی 292.168.4.0 او دغه administrative distance او cost دی. صحیح ده؟ وی 10.0.0.13.12 او لاندې هم 10.0.12.2. نو دلته به دا دواړه طرف باندې دا خپل اپډیټ څنګه کوي؟ لیږي او دواړه طرف ته څنګه کوي؟ په خپل راوټینګ ټیبل کې اچوي. if a router learns 2 or more routes via same routing protocol. وی که چیرته یو راوټر د دوو څخه زیاتې راوټس لرن کړي که چیرته یو راوټر او په هغې کې سیم راوټینګ پروټوکول رن وي ټو د سیم ډیسټینیشن ته فرض دا مهمه خبره ده چې سیم ډیسټینیشن ته یو راوټر سیم پروټوکول استعمالي او مختلفې لارې وي with the same metric او metric هم same وي. صحیح ده؟ نو په دې صورت کې ما تاسو ته وویل دلته وګورئ دواړه اوس ګیګ دي ښه نو په same metric
both will be added to the routing table. صحیح ده. نو دواړه بچي وکړي راوټینګ ټیبل ته به اډ شي. traffic will be loud balanced over both routes او traffic به څنګه شي loud balance په شکل باندې څنګه شي over both routes د دواړو طرفونو باندې بلاړ شي. صحیح ده. نو په دې باندې هم پوه شوئ که چیرته پاتونو چې شوي کاست سره مساوي وي. صحیح ده. او سیم پروتوکول استعمال کړي سیم ډیسټینیشن ته نو دا دواړه څنګه کې خپل راوټینګ ټیبل ته اچوي. ډاینامیک راوټینګ پروتوکولز کې بیا هم پاتې کیږو. دا هماغه د R1 راوټینګ ټیبل موږ وکاته او دغه او معنا او SPF. صحیح ده. او سیم ډیسټینیشن ته سیم مطلب سیم ډیسټینیشن ته سیم راوټینګ پروتوکول استعمال کړی دی چې هغه SPF ته خو کاست څنګه دی یو له بل سره مساوي دی. دا کاست او دواړه 3 دي. صحیح ده. نو دواړه یو ګورئ راوټینګ ټیبل ته څنګه دي اچولي دي او د حالت څه وایي ECMP یا ایکوال کاست مالټي پات. سیم کاست نه خو لارې چې دي په مالټي دي. صحیح ده. مالټیپل پات دي. صحیح ده. چې دې ته موږ څه وایو ECMP وایو. او دې طرف دغه یو سلو لس ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو AD یا اډمنسټریټیو ډسټنس. صحیح ده. چې د SPF اډمنسټریټیو ډسټنس موږ سره یو سلو او لس. خو اوس بیا هم راځو لولو ډاینامیک راوټینګ پروتوکول میټریک. نو ما تاسو ته ویلي و چې د IGP پروتوکول IGP کې لاندې پروتوکول د چریپ ته یا JRP د SPF ته SIS ته. صحیح ده. دا موږ سره ډاینامیک راوټینګ پروتوکول دی. صحیح ده. نو دا به د پات د سلیکشن لپاره مختلف میټریک کاروي. صحیح ده. چریپ چې کاری ریپ موږ سره هوپ کاونټ کاروي. صحیح ده. او هوپ کاونټ مطلب د دې راوټرونو شمیر کومه طرف نه چې د راوټرونو شمیر کم وي هماغه طرف موږ سره څنګه کوي استعمالوي. همدارنګه EIGRP چې کاروي. EIGRP که څه هم اوس بحث نه دی خو لولو یو څه مو په ذهن خلاصوم. EIGRP چې دی دا موږ سره باندویټ مطلب د دغه لارې باندې چې کومه ډیټا کیری کیږي کوم ډیټا ریټ د دې د سپیډ او همدارنګه ډیلی کاروي. نو کوم طرف ته چې لو میټریک مطلب لو باندویټ او لو ډیلی هماغه طرف موږ سره د بیسټ پات سلیکشن لپاره کاروي. او OSPF هم موږ سره چې کاروي کاست څخه استفاده کوي. صحیح ده. او ISIS چې دا هم موږ سره څخه استفاده کوي د لارو د کاست څخه استفاده کوي. کوم طرف ته چې کاست کم وي هماغه طرف موږ سره څه کوي دغه په شکل انتخابوي د مطلب هماغه طرف خپل بیسټ پات سلیکټ. خو بیا هم وګورئ دغه ټیبل ته. صحیح ده. البته دغه ډیاګرام ته بیا هم درته تشریح کوم. تاسو وګورئ دلته موږ سره فکر وکړئ چې ریپ رن دی. صحیح ده. کله چې موږ سره ریپ رن وي هغه د میټریک لپاره د څه څخه استفاده کوي د بیس پات سلیکشن لپاره له میټریک څخه استفاده کوي او د هغه میټریک څخه استفاده کوي چې کوم طرف ته هوپ کاونټ کم مطلب د هوپونو شمیر څنګه کی په کوم طرف باندې کم وي هماغه د هغې بیس پات دی. صحیح ده. نو دلته به دا کوم پات سلیکټ کړي د R1 نه تر R4 پورې هم موږ سره دوه هوپ کاونټ دي. صحیح ده. هوپ دي چې یو R2 دی او بل R4 دی او د R3 نه تر R4 پورې هم موږ سره دوه دي چې یو R3 دی او بل څه دی R4 دی. نو دلته به دا لوډ بیلانسینګ کوي. دواړه طرف باندې به څنګه کوي د خپل ټریفیک څنګه کوي فارورډ کوي. صحیح ده. د مطلب د R4 سره به په دواړو طرفونو باندې خپل راوټینګ ټیبل څنګه کوي سلیکټ هغه کوي شریکوي. که چیرته مونږه SPF په دې کې ران کړو نو SPF د پات د سلیکشن لپاره کوم میټریک چې د هغه کاست دی. صحیح ده. کاست څخه استفاده کوي. نو دلته به د هغه کاست څخه استفاده کوي کوم هغه لارې څخه استفاده کوي چې کوم طرف ته کاست کم وي. نو دلته دا د ګیګا ایترنیټ 0/0 طرف ته کوم لار ده د دې څخه استفاده کوي ځکه د ګیګ کاست له فاس ایترنیټ څخه څنګه دی کم دی. ها administrative distance. اوس راځو administrative distance پاک لغږیږو. If some company use two different protocol to share their information in their network then what will happen. ها که چیرته یو کمپنی ډیفرنٹ پروتوکول کاروي د دوی د په یو نتورک کې د معلومات د شریکولو لپاره ډیفرنٹ پروتوکول کاروي بیا به څه کوي. خو اوس خو به موږ له دې څخه میټریک څخه هم نه استفاده کولی. صحیح ده. ځکه هلته موږ سره اوسه پورې په یو نتورک کې موږ سره سیم پروتوکول اوس به څه کوو چې ډیفرنٹ پروتوکول. د میټریک از یوز ټو کمپیر راوټس لرنینګ ویا د سیم پروتوکول. میټریک د دې لپاره استعمالیږي چې د سیم چې دغه راوټ لرن کړي خو د سیم پروتوکولونو په واسطه. کله چې پروتوکول سیم نو ته به د بیسټ پات د سلیکشن لپاره مونږه میټریک استفاده کوو. که چیرته
دغلته پروتوکولونه سیم نو صحیح ده نو بیا څه کوو different routing protocol use totally different metrics so they can not be compared نو دا معلومه خبره ده وي different routing پروتوکولونه موږ سره different metric استعمالوي او دا موږ نشو کولی چې یو بل سره کمپیر کړو یا به وروره هوپ کاونټ استعمالوي بل به میټریک کاسټ استعمالوي نو دلته اوس کوم یو بیخي ناممکنه ده ته کوم یو هوپ څنګه له کاسټ سره کمپیر کوې صحیح ده نو دلته بیا موږ له څه څخه استفاده کوو The administrative distance بیا موږ یوز کوو administrative distance is used to determine which routing protocol is preferred نو بیا administrative distance دې ته ترجیح ورکړي چې کوم routing protocol زه باید په دغه ځای کې استعمال کړم OSPF په استعمال کړم که HRP استعمال کړم او که چې وکړم RIP استعمال کړم The lower administrative distance is preferred هغه پروتوکول به موږ سره به استعمالي د لارې د بیس پاس سلیکشن لپاره چې کومې administrative distance کم وي دلته وګورئ دا موږ سره د سکول لري انتخاب شوي دي د دې پروتوکولونو لپاره صحیح ده چې ډایرکټ کنیکټډ زیرو ده ډایرکټ کنیکټډ راوټ پروتوکول ټایپ چې ده ډایرکټ کنیکټډ ده د دې administrative distance زیرو ده سټیټیک 1 ده EBGP یا external BGP 20 ده EIGRP 90 IGRP 100 OSPF یو سلو لاس IIS یو سلو 15 RIP یو سلو شل EIGRP یو سلو اویا internal BGP 200 او unusable route 255 نو کوم طرف ته راوټ پروتوکول چې د administrative distance موږ سره شو 255 نو راوټر هغه نشي کولی چې په خپل راوټینګ ټیبل کې هغه طرف ته راوټ انسټال کړي صحیح ده اوس فرض کړئ چې موږ سره په یو نیټورک کې ډیفرنٹ پروتوکول استعمال شوي دي صحیح ده یو ISIS دی او بل موږ سره RIP دی نو دلته به کوم یو له تاسو پریفر ترجیح ورکوئ نو دلته به administrative distance ته ګورئ صحیح ده هغه لاره به تاسو هغه لاره به تاسو سلیکټ کوئ یا هغه پروتوکول به د دې لارې د سلیکشن لپاره تاسو انتخابوي چې کومې administrative distance څنګه وي کم وي نو دلته به موږ ISIS استعمالو صحیح ده نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ ویډیو له اړوند پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسئ چې په دې چکجیني یوټیوب چینل باندې د سیسنې مکمل کورس شروع دی او له دې څخه استفاده کولی شئ نو په راتلونکي بل لیکچر کې چې زه عادلمراد سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ